آمریکا در سیاست‌های خود در قبال افغانستان از نرمی استفاده کند. آگاهان مسائل سیاسی در مورد سخنان اخیر دونالد ترامپ میگویند که اگر آمریکا میخواهد با افغانستان روابط داشته باشد باید بر اساس احترام متقابل باشد. آنان تاکید میکنند که در حال حاضر تمام جغرافیای افغانستان در کنترل امارت اسلامی است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفت که حد هوایی بگرام تحت کنترل چین است. برای بحث بیشتر در این مورد دکتر صاحب عبیدالله برهانی استاد پانتون از طریق خط اسکایپ با ما هستند. سلام برهانی صاحب، وقتتان بخیر. سلام های فراوان بر بینندگان عزیز. سلامت باشین برهانی صاحب. اگر بس از اینجا آغاز بکنیم که با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا دیدگاه های مختلف در قبال افغانستان وجود دارد، دیدگاه های سیاسی آمریکا برای افغانستان چی است؟ گورید دسیده چی در متحده ایالات واقعی د ترامپ په وخت کې د پخواني رئیس جمهور نه افغانستان په حق نوي تقریبا بدل شوی تر اوسه، ولو که د مؤسساتو ترمنځ یو څه اختلافات لیدل کیږي، اما افغانستان د اولویت په کې نه راځي او دا چې د افغانستان اهمیت په دې کې دی چې د افغانستان پولي د داسې هیوادونو سره تړلي دي لکه چین او روسیه او د ایران او داسې نورو منطقه. دا هغه اهمیت دی چې د امریکا متحده ایالاتو لپاره د دې منطقې یا د دوی د نوې ستراتیژي د دې پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره که د چین او که د روسانو لپاره وینو. دا هغه څه دي چې د ترامپ په اداره کې به دغه ستراتیژي کې د اهمیت ولري. په دې خاطر باندې دغه روسته څرګندونې هم کیږي. بله آقای برهانی، بعضی از سیاسیون افغانستان چهره های مخالف امارت اسلامی با پیروزی ترامپ خوشحال بودند که با امارت اسلامی سیاست قاطع و کمک ها را متوقف می کند. خواست آنان چی است؟ افغانستان د مخالف کلمه پرچا باندې اطلاق کیږي، دا ډیره مشکله د مخالفین یا هغه څوک چې د افغانستان په داخل کې دي. په افغانستان په داخل کې نه دي مخالفین ته، خو په عامه ژبه کې خلک چختیدلی وي. ټول د یا په ترکیه کې دي یا د تاجکستان کې دي یا حتی غزنی غربي هیوادونو کې دي. دوی یوازې دا نه چې د ترامپ ادارې ته دا تمه لري، بلکې نورو مملکتو هیوادو ته هم ډېرې تمې لرودلې چې دوی لا تر اوسه پورې په دې په تمه دي چې هغه پخواني شکل باندې به بیا دوی د افغانستان د اوسنی واکمن نظام چپکۍ او دوی به بیرته راولي او تقریبا هماغسې کڅوړي به دوی ته را روانې او د دوی به تقریبا باډیګاټان یو هغه پخوانی خیال او خوب چې دوی لیده نور نشته، او نه امریکا متحده ایالات هغه اشتباه تکراروي لکه چې پوخای کړي و په افغانستان کې. او د دوی اشتباه دا نه و چې د دوی اشتباه دا و چې په داسې طرفونو باندې اعتماد کړی و چې هغه د امریکا متحده ایالات خلاصه کوي چې د ټولې غربي نړۍ د ستراتیژي په افغانستان کې او په منطقه کې د ملا تیر هم دوی ورمات کړی و. بله. نو چې کله یو څوک وینو په دوی باندې بیا څه قسم ته بیا باور وشي، او غیر د دې نه چې ولو د دوی چې دوی د واشنگټن نه همیشه داسې څه تقاضاوې لري، اما په واشنگټن کې دا خلک او د دوی حضور شل کلن په افغانستان کې دا ثابته کړې ده چې دوی د واشنگټن نه ډېر څه غواړي، خو زمونږ د نورو نږدې او لرې ګاونډیانو سره د دوی اړیکې پخوان هم دي او اوس هم دي. بله آقای برهانی، دونالد ترامپ در کمپاین انتخاباتی خود میگفت که حد هوایی بگرام را به دست می آورد. این مرکز استراتژیک برای آمریکا از چی اهمیت برخوردار است؟ یو خبره باید سره وکړي چې هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالات ترامپ د نیمې دنیا سره په جنگ دی او مختلفې دغسې بیانیې ورکوي او په ځینو کې بیرته خپله فیصله اخلي، لکه پرون د مکسیکو د کاناډا په هکله باندې وه. د افغانستان په هکله باندې دا اډه هم ولو که نن مجاهد صاحب دا رد کړه، لیکن د مجاهد صاحب رد کېدل هم د کور لپاره، داخلي کور لپاره، د مصرف لپاره به دا صحیح وي. اما دا داسې مسایل په اساساً باید د ملت له خوا نه په دې کې پوښتنه وشي او دغه وشي چې
د مصلحت او د حکمت په ژبه باندې ولاړې فیصلې وسیږي. دې کې شک نشته چې افغانستان د ډیرو حریصو ګاونډیانو ترمنځ دی. آیا چې د افغانستان مصلحت په څه کې تقاضا کوي؟ دا به فکر کوم د وخت د وسنی انتقالي حکومت دغه نه وسیږي، واځي فیصله نه وسیږي. بل دا دی چې سړی باید دا هم ووایي چې افغانستان په کور دننه د ډیرو ننګونو سره مخه ده او هغه جدي ننګونې دي. یوازې د ټرمپ غوښتنه نه ده، په کور دننه ډیر مسایلو چې باید په دې 4 کلو کې ورته د حل نسخې پیدا شوی وي، هغه که د ښځینه مسایلو که اساسي قانون دی او که د په کور باندې اجماع او داسې نور مسایل دي. دا هغه څه دي چې په منځ کې د ټرمپ غوښتنه مراله. په داسې مسایلو دپاره باید په کور دننه باندې د ملت سره په یو ځای او د متخصصینو نه د حل د نسخو په اړوند باندې پراخه ناسته وشي. آقای برهانی، قسم که شما تذکر دادید که ترامپ گفته که مرکز هوایی بگرام در اختیار چین قرار داره، امارت اسلامی سخنان را رد کرده و ترامپ دقیقا میخواهد چی بگوید؟ گوره د ترامپ وینا سره زه یا توافق ولرم یا ونه لرم، لیکن یو شی دی چې سړی باید دا واقعیت درک کړي چې چېرته ټرمپ په افغانستان کې دغه اډه غواړي د باګرام اډه، نو داسې دی چې دا د اشغال تداوم نه دی، دا یو نوی قرارداد دی. داسې په نړۍ کې د دوی 850 د امریکا متحده ایالات اډې دي، تقریبا د 150 هیوادونه زیات دي. یوازې په جاپان کې د اوکیناوا د جزیره ټوله تقریبا 80% دوی سره ده او هلته په عسکري او ملکي امریکایانو باندې ټولو باندې د خپله د جاپان قوانین تطبیقیږي. که چیرته رښتیا هم په داسې حکمت او یا د خلکو د سپارښتنو په اساس باندې یا د خلکو سره د مصلحت او مشورې په اساس باندې د خلکو د فیصلې په اساس باندې که داسې یو څه رامنځته کیږي چې هغه د افغانستان توازن په ټوله منطقه کې برقرار ساتي او د ګاونډیو حریصو هیوادونو موخې شندوي او یو نوی داسې قرارداد وي چې هغه کې امنیتي او اقتصادي د افغانستان ګټې نغښتې وي او په دا هغه څه وي چې په نوي شکل بڼه ټوله باندې ورسره کیږي. نو دا هغه څه معنا ورکوي چې دا به د افغانستان په ګټه باندې وي. زه داسې قرارداد په دغه شکل باندې وسیږي لکه ما چې ورته اشارې کولې او د ملت مصلحت او حکمت پکې وي او د ملت د غوښتنې او د هغوی سره د مشورو په اساس باندې فیصله کیږي. دا به فکر کوم د افغانستان لپاره په ګټه وي. آقای برهانی، در هده هوایی بگرام هم روس‌ها سرمایه گذاری کردند و هم امریکایی ها. از سال 1979 الی 1989 روس‌ها در این مرکز حضور داشتند. بعد از امریکایی ها آمدن. چی فکر میکنید تقابلات و مدیریت می شود؟ دا یو پوښتنه همیشه کیږي چې دلته د تقابل موضوع ده. په افغانستان کې د روانه غمیزه د تقریبا 4-15 لسیزونه په دې خمه تقابلات دي چې افغانستان د دغه ډګر ګرځېدلی، د سیالو ډګر ګرځېدلی. پخوا د سړو جګړه کې د دوی او د غرب او د شرق ترمنځ یا د پخواني اتحاد شوروي ترمنځ وه. اوسني تقابلات کې امریکایان د اډې ته راشي او که رانه نو دا تقابلات خو اوس هم روان دي. دغه سیالۍ خو اوس هم د ډګر ګرځېدلی. چینایان، د سیمې نور ګاونډیان، ایرانیان، تاجکستان، ازبکستان ټول دي، حتی منځني ختیځ، امارات او د عربي نور هیوادونه دلته د ډېرې تقریبا د جیو پولیټیک او د جیو اکنامیک په اساس باندې دلته ډېر تقابلات لري. زما په اند باندې که د دې تقابلاتو یا د دې سیالیو د کنټرول یا د توازن لپاره د امریکا متحده ایالاتو سره په نوي قرارداد باندې په نوي بڼه شکل او شروطو باندې دا خبره په تفاهم ته ورسیږي، نو دغه سیالي ډګر به یو توازن شکل ومومي، نه دا چې دا به زیات شي. سره د دې چې موږ په دې پوهیږو او تاسو په ټول په دې باندې پوهیږئ چې د منطقې زموږ حریص ګاونډیان دغه
د امریکا حضور په افغانستان کې نه غواړي، ځکه د امریکا حضور د دوی د جیوپولیټیک او د جیو اکنامیک د غیر مشروع غوښتنو مخنیوی کوي. آقای برهانی، امارت اسلامی تمام شایعات را در مورد قرارداد هدی بگرام رد کرده است و گفته است که دی هوایی بگرام در اختیار افغانها قرار دارد. نه برای چین و نه برای امریکا اجازه می دهد که در این هدی هوایی فعالیت کنند. و چگونه ارزیابی می کنید این شایعات را؟ دا څرګندونې د حکمت د ژبې نه لرې دي او د ملت د فیصلو نه لرې دي، او په عین وخت کې د شعار یا د داخلي مصرف لپاره به تقریبا درست دي. اما واقعیتونه داسې دي چې افغانستان د رښتیا هم د باګرام اډه خو څه کوي، ټول افغانستان باندې دا یو واقعیت دی چې طالبان پوره واکمني او ځواکمني لري، اما سیاسي ځیرکتیا او د وخت ضرورت او د مصلحت ایجابول او د حریصو ګاونډیانو تقریبا د هغوی اهداف حتی که دغه غوښتنه زموږ د ګاونډیانو نه وشي، نو هغوی خو ورته چمتو دي. پخوا د ایران نه د 2000 کال کې آیا د امریکا متحده له طیارې روانه الوتلې د امریکا د طالبانو د ویشتلو لپاره؟ آیا پاکستان دا دغه نوې ورکړې، دا اډې نوې ورکړې؟ آیا قرغستان کې اډه نه وه؟ آیا تاجکستان اوس ورته تیار نه دی؟ یعنی که چیرته په دې دغه باندې واقعیت باندې ورته ګوري، یو د واقعیت خبرې دي، یو د نوي د سیاست د واقعیتونو ژبه ده، سیاست د تفاهماتو ژبه ده، سیاست د تنازلاتو خبره ده، سیاست د حکمت او د ملت د منافعو خبره ده. که په دې تناظر کې ورته سړی وګوري، نو بیا هغه څه دي چې که چېرته ملت یو فیصله په دې تناظر کې کوي، نو بیا پکار ده چې هغه وخت دا خبره یاده کړی شي. اما د نننۍ کومې څرګندونې چې کوي، نو دا د یو څه واقعیت هم لري، اما د حکمت او د درایت او د واقعیتونو نه چې په اوږده موده کې دي، نو دا به کېدای شي زما په نیز باندې دا کېدای شي زما په اند باندې یو څه لرې بولم. آقای برهانی، در این اواخر بحث های چند جانبه صورت گرفته و واشنگتن پست گزارش را نشر کرده و گفته است که امارت اسلامی و چین در تلاش می باشند تا در واخان بدخشان افغانستان یک مرکز بزرگ تجارتی ایجاد کنند. وزارت اقتصاد افغانستان این گزارش را رد کرده. واقعا چه جریان دارد؟ واشنگتن پوست هم یو معتبره د امریکا متحده ایالاتو جریده ده او په ټوله منطقه باندې ډیر دروند څار او تحلیل لري. ځینې وخت کې کېدای شي ځینې مسایل یا درک تحلیل به کېدای شي یو څه اندازه په مبالغه ولاړې، لیکن دلته تر یو حده پورې تفاهمات شوي دي، ځکه چې د منطقي ځینې ګاونډي هیوادونو په دغه لوی لاس باندې د مسالې ته ډیر پوکی ورکه. اما په دې کې شک نشته دی چې واخان هغه نقطه ده چې چینایان او د افغانستان د چین سره تړي او د افغانستان له خوا ورباندې تقریبا تر ډیر حده پورې کار هم شوی دی او څه تفاهمات هم شوي دي. اما هر هغه څه چې د مرکزیت خبره ده یا د نوې لارې د پرانستو خبره ده، لا تر اوسه پورې بعید هم ده، خو دا هغه څه دي چې سړی باید په ډېر واضحه باندې ووایي. چینایان هیڅکله داسې څه نه کوي چې افغانستان یا امریکایان پر دې باندې خفه کړي، اما یا امریکایانو د هغه ستراتیژي برخه چې د امریکا متحده ایالاتو استراتیژیکي اهداف یا موخې حتی ګټې په افغانستان او منطقه کې تهدید لنی ونیول شي. چینایان دا نزاکتونه تقریبا پالي او رعایت کوي، اما زموږ نور ګاونډي هیوادونه دا نه رعایت کوي. نو د واشنگټن پوسټ دغه تحلیل یوازې د چین لپاره نه بلکې د منطقې ټول لپاره یو تقریبا یو اخطار به ونیم، یو تقریبا په اصطلاح باندې یو خبرداری دی. بله،
آقای برهانی، برخی ها در این اواخر در مورد حکومت کنونی افغانستان که از سوی امارت اسلامی پروپاگاند محسوب میشه آغاز کردن از اختلافات و فروپاشی نظام کنونی صحبت میکنن. امارت اسلامی که نظام کنونی است به علت جنگ های داخلی و اختلافات درونی به وجود آمده است. این افراد اشخاص چی میخواهند دقیقاً؟ دلته دوه نقطې باید سړی ډیر په واضحه باندې ووایي چې یو اختلاف دی یو خلاف دی. د طالبانو ترمنځ اختلافات پخوا مو وسم دي او دا یو طبیعي پدیده ده په ټولو بشري ټولنه کې، حتی په یو کورنۍ کې هم شته دی. لکن د طالبانو اختلاف په خلاف نه بدلیږي چې یو بل سره په جنگ باندې شي، ولې چې د دوی په سنی مرجعیت کې یوازینی دغه د یوازینی حرکت دی چې د ډیر کلک د طاعت پر اساس باندې تړلې دي. اما اختلافات تر یو حد شته دي چې شک شته په ډیرو موضوعاتو کې وي، که د خزینه او د مکتب مسله ده او که اساسي قانون لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړې، او دا هغه څه دي چې باید دوی ورته پاملرنه کړې وي. دا هغه داخلي ننګونه شته. اما ځینې طرفونه که دا سیمه ییز دي او که حتی مخالفین دي، دې ته ډیر زیات پوکی په دې خاطر باندې ورکوي چې والا رښتیا دا نظام کېدای شي چپفي کېږي او نن سبا کېږي دوی دغه دي چې را روان دي. فکر نه کوم چې تر دې حده پورې به دا په صحیح وي او بلکې دا په مبالغه ولاړ دي. اما په دې کې څه واقعیتونه هم شته دی. عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې فرضاً د نورو د عمري صاحب ژړا او دغسې مسایل چې په کور دننه تر اوسه پورې د حل نسخه نه ده پیدا کړې، نو دا هغه څه دي چې اختلافات دي، خو دغه اختلافاتو ته د خلاف نقطې ته لا نه دي رسېدلي چې یو بل پسې جنګ ته ورسېږي. بله جنګ ته ورسېږي یا دوی ترمنځ انشعابات وشي. دا هغه څه دي چې د انشعاباتو مسله لا تر اوسه پورې بعیده لیدل کېږي. او بیا یو نقطه باید سړی داسې ووایي چې ځینې خلک دا داسې تعبیري چې د طالبانو اداره مخ په زوړ ده، دا هم د وخت نه مخکې ده، خو دا یو شی دی چې د جدي ننګونو سره په کور دننه مخامخ ده. بله آقای برهانی، چگونه می شود افراد و اشخاصی که تلاش دارند وضعیت افغانستان را مختل بسازند مدیریت کرد؟ مهمه دا نه ده چې بهرني کړۍ افغانان پخواني یا هغه کسان دي چې په ترکیه نور ځایونو کې دي چې هغوی د اختلال او دغه دپاره یا هغه فیسبوکي جنګونه چې کوي یا د مقاومت تش په نامه باندې خبرې دي، دا هېڅ مهمې نه دي. مهمه دا ده چې ته په خپل کور کې دننه اجماع جوړه کړي، اساسي قانون جوړ کړي، د ښځینهو د حقوقو په مورد باندې د مکتب د دوی د مکتبونو د ازادۍ او د حتی په دوی په مخ باندې دا مکتبونه باید آزاد کړی شي او ډیر زر آزاد کړی شي. دا د خارجي او د بهرنۍ غوښتنو په اساس باندې نه، ځینې هغه ننګونې یا هغه ستونزې دي چې باید په کور دننه ورته حل پیدا شي. او دا هغه که چېرته رښتیا هم د داخلي ستونزو لپاره په اسلامي او ملي د ارزښتونو باندې ولاړې نسخې پیدا کړی شي، نو دا به ملي مشروعیت د اوسني واکمن نظام ته وسپاري او دا به د بهرني مشروعیت یا د اعتراف لپاره لارې پرانیسي. او که چېرته رښتیا موږ د فکري جمود سره مخامخ یو، هیڅ نه وه انعطاف او تنازل نه ښیي او د ننګونو یا د ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات او اجرامات نه کېږي، نو بیا د اختلال لپاره بهرنی فاکټر دپاره هیڅ ضرورت نشته. په کور دننه دا ټول مسایل هم د دې کفایت کوي چې دا په کور دننه ډیر مشکلات را پیدا کړي. بله برهانی صاحب، برای مدیریت روابط با کشورها نظر با تقابلات جاری در جهان چگونه می شود مدیریت کرد؟ پخوا به موږ د اصلاحاتو خبره کوله. اصلاحاتو خبره ډیره پخوانۍ ده، اما موږ ټول مسلمانان یاستو. الله تعالی قرآن شریف کې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. د تغییر اراده الله تعالی انسانانو ته سپارلې ده. دا تغییر باید فکری، سیاسي، اداري او په ټولو همشمول تغییر باید راشي په ټولو مجالاتو عرصو کې. او دا هغه څه دي چې سړی باید د سوریې نه زده کړي. سوریې زموږ د ډیرو اشتباهاتو نه ډیر څه زده کړه، اما هغه فکري تغییر چې یو څوک د
پخوانی د سختدریزو ډیرو سختدریزو ډلو ټپلو سره تړاو لري. نن هغه په 450 ورځو کې د 450 کلو نظام چپک په مخبل عربي محیط کې ځای پیدا کړ، نړۍ سره تفاهمات پیدا کړل. د هغه څه چې باید دغه فکری تغییر، سیاسي تغییر، په کور دننه تغییر، د مسایلو په اړوند باندې پراخه نظر او د کور دننه د ټولو اطرافو نظر اخیستل، دغه څه دي چې سکت کېدلی شي چې سړی بیا ډېر څه مدیریت کوي او خپل دغه د بهرنۍ تعامل لپاره پراخه لارې. بله آقای برهانی، در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و اگر بسیار کوتاه بر ما جواب بدین که مسئولیت افغان ها چی است؟ د افغانانو مسئولیت ټول دا دی چې د وسنی واکمن نظام نه هغه غوښتنې چې د دوی مشروع دي هغه بالکل وغواړي او د واکمن نظام ورته په پراخه سینه باندې د دغه غوښتنو لپاره یوازې دا نه چې لبیک وي، بلکې متخصصین د ټولو مختلفو مسایلو په اړوند باندې چې د ملت هغه عمده او د اهل نظر کسان پکې راټول کړي او دې ته تقریبا د حل نسخه را پیدا کړي. او که دا ونه کړي نو دا معنا ورکوي چې موږ په ډیره غلطه لار روان یو. سلامت باشین آقای برهانی. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه.